لا 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 جسمت را ورسېدې څونه شان راخیستې مسه په خوا ته شان نه راته کوله نن دې دا دې نن ته په ویډیو مصرفوي نو ما زه پروا نه کوي لا 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 جسمت را ورسېدې څونه شان راخیستې دي سلامونه ملګري دا سره برابر سوله نن مو د خیر د نن ورځې میله یا تفریح نو د عینو مینې خواته ځو هلته به یو ځای کښېنو چای مای به وڅښو د هفتې خستګي به لرې جسمت صاحب څنګه یې صحت ښه دی په خیر راورسېدلې الله دې وساته نو دوستانو ملګري سره راورسېدله اوس دا دې روان سو سفر مو پیل کړي مخ په طرف ته عینو مینې نو ښه د کښېنستو ځای لري بس د هفتې خستګي په ورک کېږي انشاءالله
اوس د عینو مینې د عینو مینې دالاب باندې مشهوره ده خو د عینو مینې ډیم دی ځکه دومره غټ نه دی لکه د دالیې ډیم چې دی نو اوس دا دی زه ورپورته کېږم ملګري هلته مخکې روان شوله نو ما زه به هلته پر پښو باندې پورته شم تر څو تاسو ته دغه د عینو مینې د دالیې ډیم اوبه درته ښکاره کړم چې څومره اوبه راغلي دي راځئ راسره دوستانو دغه دی ډېرې اوبه راغلي دي په دغه پنجشنبه او چهارشنبه چې څه بارانونه او که څه نن څه بارانونه سوي وه داسې ډېرې اوبه د عینو مینې ډیم ته راغلي دي ښه پوره ډکه سوې ده لا به هم اوبه ورته را روانې او دغسې میله وال راغلي دي نن تاسې وګورئ ډېر خلک د میلې دپاره د تفریح دپاره راوتلي دي دا غرو ته وګورئ دوستانو دغسې موټران یې ورخېژولي دي بس جمعې ورځ یې راایستلې ده ډېر رش دی نن دلته دا خواته هم ډېر خلک دي دا خواته نو عینو مینه ده نو دوستان تاسو را سره پاتې شئ د عینو مینې نور شاټونه نور په زړه پورې ځایونه به هم انشاءالله درته ښکاره کړو او زه به د عینو مینې سیټا چوک د دوهمې عینو مینې سیټا چوک چې ډېر غټ دی زه به یې درته را نږدې کړم څه څو دغه دی دلته نو ډېر ښه معلومېږي دغه د عینو مینې سیټا چوک دی داسې وګورئ ډېر خلک راغلي دي زموږ ملګري هم دغه دي دلته ماته ولاړ وو نو زه به ور وخېږم بر به یو ځای انتخاب کړو ښې به نو نو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ولیدله هیوادمل صاحب په تاسو باندې داله ولیدله او داله د عینو مینې داله ډېره اوبه هم جوړې وې او ډېر خلک ورته راغلي وه خو موږ بیرته راوګرځېدلو په خاطر د دې چې زاهد صاحب ویل او د ملګرو دا نظر و چې بیا هلته بند پاتېږو او ناوخته چې راسو نو بیا لاره به بند وي نو دا دی عصمت جان هم ناست دی او زاهد صاحب هم دی زاهد صاحب څنګه و د عینو مینې د دالې کتاب څنګه ورسره و بیخي خوندور و خلک ماشاءالله ډېر راغلي وو ښه موسم دی نن بیا په دې ښه و چې فصل څو ورځې وروسته دغه وه هوا صفا ده او لمر راښکاره سوی دي مخکې خو داسې و چې وریځ به و باران به و نن هوا ډېره ښه هوا ده اکثره ځایو کې د لمر مخه هم نیولې او په ضمن کې هوا دونه صفا سوې ده د باران د ورېدو وروسته چې هره ساحه ښه د هوا صفاوالی داسې جالب دی د هوا ډېره داسې یو ډول دغه لري ګرز لري نه بلکل دا اوس ته ګوره اسمان ته څومره صفا معلومیږي وریځ پکښې څونه خوند کوي او د دې تر څنګ د عینو مینې منطقې چې دي اکثره داسې اصلخیزې سیمې دي دا باښه پکښې دا شنه سوي د شینګیا خپله جلا خوند لري بلکل او زاهد صاحب دغه منظره چې ده دغه د هوا صفاوالی دا ډېر کسان ارمان لري چې خپل ښار دغسې وویني چې داسې صفایي تل داسې صفایي دا ډېر ښه خوند لري ډېر ښه خوند لري او دا خاطر خو موږ وایي زموږ پیغامونه دا دي چې موږ او تاسې او باید دا ځوانان چې دلته دي دا ټول یو کار وکړي چې دغه نباتاتو شنو ونو دې ډېر خیال وساتي او په ضمن کې کولی شي
امکان یې خپل هم باید یوه ونه کښېني هغه که په کور کې کوټه کې عجب ښه وخت دی یو ساحې ته ځي اوس یې بل وخت یې مخکې و هر وخت چې مطلب نه ځکه چې د شنګیا په ډېرېدو سره صفایي د هوا صفاوالی راځي دغه عینو مینه موږ په کیمره کې ولیدل په فلم کې ایستلی مخکې مو هم لیدلې وه او خلک یې هم ویني نن موږ راغلي وو ساحې ته مو خپله نه کتله چې ساحه ووینو ډېر پام مو پر کیمره باندې و چې عکس واخلو دغه عکاسي بیا موږ ګورو زما په سترګو راسه پاته شول چې ساحه وګورو دا خو وروسته ګورو یادګار پاته سو لیکن موږ دلته په عکاسي وکتله وایي هر شی چې مو کتي په ټلیفون کې مو کتي خیر دا نو بیا موږ ته د دوستانو دپاره خدمت دا ښه خبره ده خو موږ خپله ونه لیدله موږ خپله ونه لیدله استاد دا وایي چې موږ ونه لیدل موږ کیمرې ته کتل خو موږ دا فلم تاسو ګوري موږ هم دغه فلم لاري دغه ساحې موږ بیا وروسته ګورو چې موږ چیرې تللي وو زاهد صاحب مطلب دا دی چې یعنی موږ بیا وروسته پوهېږو چې موږ کوم ځای لیدلی وو او څونه خلک راغلي وو موږ په ویډیو مصروف وو او هیوادمل صاحب هم چې اوس شاته ناست دی هیوادمل صاحب په لاره نه دي پوهېدلی چې دا لاره څه کوي لاره سفر کې دا فلکسیز موټر دی وروره کې شاته ناسته کې مخته ناسته یوه کیسه ده بلکل دوستانو تاسو سره پاتې سئ نور شاټونه او نور مجلس هم انشاءالله سره نن دا دی بس هغه چې وایي کور موټر بس سړی موټر او موټرسایکل راوتلي دي لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې مخکې ولیدله ډېر کسان راغلي دي راوتلي دي چې د دالې ننداره وکړي او نن په زیات شمېر سره کسان راغلي دي تاسو وینئ دوستانو چې موږ بیرته د دغه ساحې څخه روان یو د عینو مینې د سیټا چوک چې ورته وایي یا لوی چوک د هغه طرف ته روان یو نو دغه دی ساحه به درته رانږدې یم کومه چون موږ ورڅخه لرې یو دا نو د عینو مینې د دالې څخه د سیټا چوک په طرف باندې سړک دی او دلته موږ اوس روان یو بیرته چې یو بل ځای د ناستې دپاره پیدا کړو او ښه بهترین مجلس وکړو د خیر سره په تاسو به هم انشاءالله ووینو همت صاحب دغه جشان راخیستی دی همت صاحب پخوا تا شان نه راته کوله نن دې دا چې نن ته په ویډیو مصروفه وې نو ما زه پروا نه کوي کار به زه دی په کار کې چې دی یو څه لږ دی ښه دوستان لټوم زه یم دا دوستان تاسو قضاوت وکړئ خو نن ورته مجبوره سوی خو که مجبوره کار شي خو اوس خو دغه دی بس کار دې کړی شي شنو اسمت یوازې دا بیا ښه دی زاید په موټر کې ناست دی صاحب ته ولې وروره دا شان کې کومک نه کوې دا شان هوار کې ښه ته خو ابادي یې نو همت صاحب تر دې مهاله څه احساس کې دا دی دا چیش راخیستی ده فیمې راخیستی ده ځان سره هیوادمل صاحب ښه حافظ هم د خیر سره وچ شو او عصمت جان خو نو نوره میوه هم سره تیاره کړې ده هغه به هغه سره اجي اسمت خو نو ویني دغه دی بیا په موږ کې مشر سړی دی خو بیا هم موږ ډېر ولا په عذاب وو دی بیا ډېر د خدمت شوقي دی زموږ بس مشر هم دی دا څه شی راواخیسته دا د پنچرۍ سامان دی هیوادمل صاحب چې دې ته بیا تاسو ته پنچرۍ سامان وایاست موږ پنچرۍ سامان وایو په دې کې هله کم شیان شته لکه چپس دغه چپس چې دی دا به زه هم چپس نه وي ته سم وګوره دا چپس دی سلنټي دی و هغه سلنټي کوچنیان ورته وایي مال چپس ورته وایم لیکن نوی نوم به ورکښېږم او دا چې دی بلا مو همت صاحب او دا د خندا محمد اگر د کوچنیان شیان دي د خندا فارموله چې نوم یې خندان دی او پاتې شو ترویه مندکې ترویه مندکې فراج خلک یې په زوڼو پېژني دا ډېر خوندور شی دی او همدارنګه تور کیک دا کیک چې دی دا خپله توروالی اخلي ځکه دا د کاوې څخه جوړ مثلا دا کوچ دا ساره دا ساره دا د همت صاحب اختر دی اوس نو دی دا سره دی هیوادمل صاحب ورکړي دي کور یې ودان در چا دی او هغه د چا دی دا د عصمت لپاره دی کور یې ودان نو زما دا کوم عصمت خو یوازې دغه یو پیاز راکړی او خندان یې دا مې ما ځان ته پټ کړی دا چې مولې دی دا هم زما او د عصمت دی دا هغه یو ستا د عصمت دی دا زما دی څوک چې ویډیو کې هغه پاتې او نو هغه ته ویډیو کوه ته خو ویډیو کوه پروا نه فرق به موږ وکړو سره صحیح دی نو دا څه شي دی همت صاحب دا چې بیا دی دا بیا د اختر میوه ده چې موږ د عصمت جان ځای ته نه ورغلي ودان بادام اوس یې معنا د کتاب دا پنچر انځر دی پنچر انځر دی نو کلونه خود دا دوه خپل په خپلو کې ډېره دوستي سره لري نږدې دوستي دا په دې نامه سره ډېر مشهوره دی نو کلونه خود
نو زاید صاحب بیا دغه دی په زاید صاحب که نور کار نه وکړي دغه دی د ګیلاسو ته به شیدې ور واچي دا د مسؤلیت دی نو ښه ملګرو خیال ساتل ملګرو ته یو ځای پر رسول اصلا د زموږ د رسولو مسؤل دی موږ یو ځای ورس رسېدنې پوزیشن وایي خپله دغه پوزیشن د جناب زاید صاحب په ولکه کې دي همدارنګه د خدماتو توزیع کوونکی مسؤل چې ملا عصمت دی دا کافي څه کړله همداسې د کافي مسؤل بیا جلا دی چې هغه زه خپله یم کولی دا ما ته تحفه شوې ده په دغه نږدې وخت کې د زاید صاحب له طرف څخه چې پورې ودان دا چې تحفه کړې ما ته ده اوس بېرته زما څخه اخلي دی ځان ته چې نو دا بیا جلا خبره ډېره مننه ما دغه ثبوت پرې شوی چې دا شی ما ته تحفه کړی دی یو دغه کیمره تر مخستان هم چالانې دا سړی به ګاډي بند دی دوستانو بله موږ ته اجازه راکړئ دا چې ملګري زما د ویډیو څخه ډېر ستړي شوي دوستانو یو ګړی اجازه درته مور کوئ موږ ته لا اجازه راکړئ خدای په امان الله د خدای په امان ملګرو په دې هیله چې ولاګ مو خوښ شوی تر بل ولاګه تر بلې ویډیو د خدای په امان ښه وختونه